سینماګرانو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. یاده غونډه چې د ښاروالۍ په مالي ملاتړ د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د سیندیزې فرعي حوزې رئیس انجینر عبدالرحیم سعادت، د اقتصاد رئیس انجینر شفیق الله احساس، د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبید الله کاروان، د ملي راډیو ټلویزیون امیر محب الله محب، د هیرو ټي وي مسؤل عنایت الله هیرو، د ننګرهار او لغمان ولایتونو سینما لوبغاړو، ژورنالستانو او مدني فعالانو ګډون درلود. د قرآن کریم تر تلاوت وروسته د لغمان د سینماګرانو د اتحادیې مشر معلم خالق نور نوري او بشرمل شان په خپلو خبرو کې د لغمان د سینماګرانو په لاسته راوړنو او ستونزو رڼا واچوله. سینماګرانو نړیواله ورځ مبارکي د غونډې برخوالو ته وویلې او ترڅنګ یې د لغمان ولایت له چارواکو هیله وکړه چې د دوی لپاره نورې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي او د دوی له کړو مرستو یې مننه وکړه. بیا د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان، د لغمان د ادبي بهیر مشر بشیر احمد ساحل، د لغمان پوهنتون استاد عمران الله خنجر د سینما په ګټو او ارزښت خبرې وکړې. دوی د خپلو مرستو په خوا کې له سینماګرانو غوښتنه وکړه چې افغاني کلتور په سمه بڼه ټولنې ته وړاندې کړي، د پردیو فرهنګ په مخنیوي کې عملي ګامونه واخلي څو ټولنه مو د پردیو له فرهنګ وژغورل شي. ویناوالو سینماګران د ټولنې د حقیقي تصویر ممثلین په ګوته کړل. دارنګه د ختیځ زون د سینماګرانو د اتحادیې اجرایوي مشر اجازه الحق ملکزي وویل کومې اسانتیاوې چې نورو سینماګرانو لپاره برابرې شوي د دوی لپاره نه دي برابرې شوي او باید اړوند وزارت سینماګرانو لپاره ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي. ملکزی ژمن شو چې دوی به افغاني فرهنګ ته په کتو خپل ټول پروګرامونه چمتو کړي. په پای کې د ولایتي شورا رئیس محترم خاروال، اطلاعات او فرهنګ رئیس، د هیرو ټي وي مسؤل، د راډیو ټلویزیون امیر او یو شمېر نورو سینماګرانو ته د دوی د ښو کړنو له امله د ختیځ زون او د لغمان ولایت د سینماګرانو د اتحادیې لخوا ستاینلیکونه ورکړل شول او هم د ملي راډیو ټلویزیون لخوا په لغمان کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر په ستاینلیک ونازول شو. یاد دې وي چې د ممثلینو لخوا تمثیلي پارچې هم وړاندې شوې. راځي ټول راځي